رحمت الله وبرکاته سجمل تاسو ګورئ ایج افریکشن شل په دې ویډیو کې موږ د سټوکاسټیک انډیکیټر باندې سټوکاسټیک انډیکیټر څنګه کار کوي د پروفیټیبل ټریډ څنګه حاصل ځان څنګه ساده شو راځي چې خپل ویډیو سٹارټ کو ویډیو ډیر وګدنه شي سټوکاسټیک انډیکیټر MP4 MP5 کې از tradingview.com کاروم هغه کې یاري او انډیکیټر ته لاړ شي انډیکیټر کې سرچ کړئ سټوکاسټیک اس ټیم جوړ کړئ دا سپیلینګ هغه سر کې راغور سټوکاسټیک دلته راځي STOCHASTIC स्टोकास्टिक सिर्फ स्टोकास्टिक पर क्लिक करें स्टोकास्टिक इंडिकेटर संगे چې کلیک کې شاده بډاری اپلای شي نیټ لګ ځل د سلو زګ سلو راوړي زرا وړي صحیح شو स्टोकास्टिक د سپیلینګ باندې یاد کړئ صحیح لکه ځکه چې په سرچ کوئ د دې لپاره یاد کړئ نو د دې لپاره یادول مهمه نه دي چې ذهن کې ځان سره کېنه وي ودا د स्टोकास्टिक انډیکیټر چې راوخته دغه شکل لري مکمل لکه د RSI غونډه چې تیر ویډیوګانو کې ما RSI تشریح کړو شکل د RSI غونډه دی ها دې سټوکاسټیک انډیکیټر چې دا کار اصل څنګه کې سټوکاسټیک انډیکیټر چې دا عموما په ټرینډز کې ښکار کې ټرینډز ته خي یعنی مارکیټ اوس ډاون ټرند ته ځي اپ ټرند ته ځي نو دا ټرندونو کې یا ریورسل کې په دې کې تاسو ته ټریډ تاسو درکې او پروفیټیبل ټریډ تاسو کولای شئ په دې مارکیټ کې ترلاسه کړئ ها ګور عموما یو خبره مخکې چې زه د ویډیو د په هر ویډیو کې دا خبره کوم چې مارکیټ اپ ټرند کې رواني اپ ټرند روان نو تاسو به بای پکې پیدا کوئ که مارکیټ ډاون ټرند روان نو مارکیټ کې به ډاون ټرند پیدا کوئ یعنی سیل به پیدا کوئ صحیح شو اوس مارکیټ د دې کې تاسو کو ګورئ دلته اوس مارکیټ څنګه روان دی دې نه غده دې پوری اپ ټرند روان دی مارکیټ څه روان دی اپ ټرند روان دی نو په دې کې کومه ټریډ پیدا کوو نو بای ټریډ به پیدا کوو صحیح شو ها اوس بای ټریډ تاسو څنګه پیدا کولای شئ بای ټریډ د سټوکاسټیک په تر باندې موږ څنګه کولای شو چې بای ټریډ پیدا کوو سټوکاسټیک نمبر ډیفالت به پرې دی سټوکاسټیک نمبر وسه شي پرې دی ډیفالت به پرې دی ډیفالت به زر د سره بوخه به ډیفالت به پرې دی ډیفالت کله بعضو کوم یو کمپیوټر کې چینج می یا کوم سیستم کې چینج نو سیستم به ګوره اپر بینډ یعنی برانه خط چې دی دا بره خط چې کم دی دا بره خط چې دی دا 80 به کوي اتیا او لاندې کم لوور بینډ چې دی خط ته ویلین ته وي خط لاندې کوم خط چې دی دا لاندې خط دا به شل کوي 0% او دا 80% دی 80% بر صحیح شو دا هم داسې ډیفالت پرې دی که چا مشکل چا غلطي نو ټول دی بر 80 کې او لاندې کوم خط چې دی هغه خط دی 20% کې صحیح شو دغه شرط دی دا مهمه دی ښه اوس دلته راځو دلته تاسو ګورئ چې مونږه د اوس دلته ګورئ مارکیټ اپ ټرند دی اوس اپ ټرند کې دلته موږ ټریډ څنګه پیدا کوو ټریډ به داسې پیدا کوو چې ګورئ تاسو دلته اول په دې سټوکاسټیک باندې ځان پوهېږئ سټوکاسټیک کې چې کله مارکیټ د بره نه د بره خط نه که ډاون ټرند کې مارکیټ روان نو تاسو سیل پیدا کوئ نو مارکیټ باید د مارکیټ چې دا وشي مارکیټ د دوه خطونه د شین خط چې دی بره خوانه کراسینګ وکړي لکه دلته چې څنګه کراس کړی دلته هم کراس کړی دلته هم کراس کړی دا شانته هر ځکه شین خط چې دی شین خط د زیړ خط ورته ویلی شي یا مطلب هر رنګ چې تاسو په دغې کې مطلب دوه خطونه چې کراس کې کرنګونه فرق ولري تاسو په سیستم کې نو باید دوه خطونه سره کراس شي څنګه شي کراس شي او کرنګونه یو رقم نو دا شین خط باید کم خط کراس کی دا زیړ خط کراس کی نو دینه بعد بیا کله چې دیتا های مومنټم والا یعنی ډیر سپیډ والا ساحه ورته وي د اتیا او شپېتو ترمنځ چې کومه ساحه ده د آشنا ساحه تاسو ګورئ دغه ساحه دا ټوله دیتا های سپیډ یا های مومنټم والا ساحه وي یعنی د مارکیټ کله د خطونه نه وځي د کې به چک کیږي مارکیټ به چکیږي مارکیټ به مومنټم زیاتیږي سپیډ به هماغه طرف ته چې په دې کې کم طرف ته موړي په دې طرف کې کم طرف ته چې مخې کبره سپیډ ډیره لري لاندې سپیډ امکانات ډیر لري چې ما خواته مارکیټ لاړ شي صحیح شو نو ان شاء الله په دې خو شي ګوره مارکیټ به کراس کې شین خط به بره خوانه لاندې کراسي زیړ خط او چې کله مارکیټ دلته نه نوځي دی خط ته نو دیږي به مونږه ټریډ لګو په داسې په کینډلو په حساب او کچېره مارکیټ بای بره رواني مارکیټ اپ ټرند کې رواني بای ټرند موږ پیدا کوو نو بای ټرند کې چې مارکیټ دلته شین خط چې دی زیړ خط کراس کوي شین خط زیړ خط کراس کوي لاندې خوانه کراس کوي زیړ خط چې کله خې کراس کوي هغه نه پس چې مارکیټ د مومنټم ساحه ته ننوتو مومنټم یعنی د سپیډ ساحه ته یعنی حرکت والا ساحه ته ننوتو نو په دې کې به څه کوي
دې کې به تاسو ټریډ لګوئ داسې نه چې څنګه کراس وشي ټریډ ولګوئ دا مهمه خبره ده ځکه اکثریت خلک سټوکسټک باندې ټریډ لګوي یا ډایرکټ څنګه چې کروسینګ کېږي هغې ځای کې ټریډ لګوي کروسینګ کې به ټریډ نه لګوئ چې ښه مومنټم جوړ شي داخل مومنټم ته ننوځي هغې نه پس ته به بای ټریډ لګوئ چې بره نه لاندې راننوځي کراس وشي او کراس نه باره بعد د دې مومنټم ساحې ته ننوځي دې ساحې ته د اتیاو د شلو په منځ ساحې ته ننوځي نو هغې نه بعد تاسو به څه کوئ هغې نه بعد به تاسو د سیل او د بای ټریډ لګوئ صحیح شو ښه په دې خو به انشاءالله پوه شوی چې سیل ټریډ چېرته لګو اوس په چارټ کې څنګه ټریډ لګو اوس ګوره ماته دا بای ټریډ دی څنګه دی دا اپ ټرینډ دی اپ ټرینډ کې دلته اوس ګورو موږ ګورو څه شی یو اپ ټرینډ یو بای ټریډ پیدا کوو ګوره دلته یو ښه ټریډ دلته میلاو شوی موږ ته دې ساحه کې وګورئ په دې ځای کې صحیح شو دلته تاسو وګورئ دې ځای کې شین خط چې دی ګوره یو بای بل ته مثال ورکو شین خط چې دی شین خط څه شی کړی ګوره شین خط چې دی دلته زیړ خط کراس کړی دی او دې ځای نه بعد موږ دې ځای کې ګورو چې ښه مارکیټ یووارې د مومنټم ساحې ته ننوځي بې دې ځای کې موږ څه کوو بای ټریډ لګو کم ټریډ لګو بای ټریډ لګو په دې ځای کې نو دا ګوره دلته تاسو ګورئ په همدې پوزیشن کې په دې ځای کې تاسو ګورئ په دې ساحه کې دې ځای کې دا د بای ټریډ چې لګول شوی دی ګوره ښه فولي اپ ټرینډ ته تللی دی دلته که زه مطلب زه ټریډ لګوم نو داسې ټریډ زه لګوم دا دې ځای کې مطلب په همدې اندازې سره په دې ځای کې زه دلته ټریډ لګوم دلته ما ټریډ ولګو سټاپ لاس چې دی سټاپ لاس زه ورکوم مطلب دې ځای پورې سټاپ لاس ورکوم او لږ به لاندې سټاپ لاس څومره چې سټاپ لاس لري ځکه چې مارکیټ بعضې وخت کې ستا سټاپ لاس چې هیټ کړي واپس هماغه خپل ډایرکشن ته دا چې کوم خوا ټریډ لګولی هماغه خوا ته ځي نو هغې نه ښه ده چې سټاپ لاس لږ وړاندې نو که ټچ کوي په مشکل یې ټچ کوي اکثریت لږ ځي پورې اکثریت مارکیټ ریورس کوي او نور خپل مومنټ خپل سپیډ ډالي لکه دلته تاسو دلته تاسو ټریډ ولګوو مارکیټ لږ ځي ته سپیډ دلې پورې واغستو که دلته موږ سټاپ لاس لګولی نو دلته موږ سټاپ لاس هیټ تاوان کولو بیا مارکیټ براتلو اکثریت خلکو دا ګیله چې مارکیټ زموږ تاوان راکړي هغې نه پس ته په خپل ګټې طرف ته ځي نو دغه حساب دی چې سټاپ لاس تاسو لږ زره ټایټ مه لګوئ یعنې نږدې مه لګوئ لږ یې وړاندې سټاپ لاس لګوئ او هغې نه پس ته باید خپل ټارګیټ چار څومره ورکوئ لکه دا خو ما ډېر غټ ټارګیټ ورکړی دی دلته ټارګیټ موږ د خپل سټاپ لاس په حساب سره 1/2 1/3 ورکوی شو نو د 1/2 هم بس دی موږ دپاره چې موږ ریسک ریوارډ ریشو یو رقم راشي صحیح شو نو 1/2 زموږ سټاپ ټیک پروفیټ شو ټیک پروفیټ دې کې ټچ شوی دلته بیا ګوره څومره اپ ټرینډ ته بیا تللی نو دا اوس وګورئ دلته هم بدل د تاسو لږ چارټ هم ګورئ چې چارټ مارکیټ اپ ټرینډ دی که ډاون ټرینډ دی چارټ هم ګورئ چې اپ ټرینډ دی او بیا چې کله سټوکسټک کراس شو او بیا هغې نه پس ته بره لږ زره د خپل مومنټم د شلو د اتیاو ساحې ته ننوتو دا خط بیا به تاسو دې ځای کې ټریډ لګوئ که لاندې یې ټچ کړی او بره ننوتو دې ساحې ته د ټریډ ساحې ته ننوتو دلته به تاسو بای لګوئ اپ ټرینډ والا ساحه کې او که بره نه لاندې راتلو او ډاون ټرینډ مارکیټ نو څه به کوئ سیل به لګوئ صحیح شو نو دې ځای کې موږ چېرته ټریډ ولګوو ټریډ موږ په دې پوزیشن کې موږ ټریډ ولګوو تاسو ګورئ دا ګوره پروفیټ صحیح شو نو دا زموږ سټاپ لاس تر دې پورې موږ سټاپ لاس و دې پورې زموږ سټاپ لاس ساحه ده دې پورې موږ سټاپ لاس ساحه وه او دا زموږ ټیک پروفیټ دی دا دی ټي پی او دا اس ال سټاپ لاس یعنې دلته به زموږ سټاپ لاس بندېدو او دلته زموږ پروفیټ واغستل شو دا د موږ پروفیټ ټچ کې پروفیټ هم واغستو صحیح شو دا زموږ سټوکسټک په طریقه باندې بای ټریډ هم ولګو اوس سیل څنګه لګو سیل هم همدا شانتې دی سیل کې هم څه خاص خبرې نشته دی سیل ته مطلب یو ټریډ ډاون ټرینډ ګورو دا هم ډاون ټرینډ ته تللی دی ګورئ دلته وګورئ دا مارکیټ ډاون دی ګورئ مارکیټ دې پورې فلی دې پورې ډاون راغلی دی دلته خیر مطلب موږ د معلومات نشته چې دا مارکیټ ډاون ځي او که اپ ټرینډ ته ځي خو دلته اپ ټرینډ مارکیټ ته نو ځکه دلته موږ سیل ټرینډ نه پیدا کوو صحیح شو نو دلته ګورو دې پورې ډاون ټرینډ راغلی دی که یو شارټ ټرم ډیلی ټریډ یعنې سکیلپینګ ټریډینګ څوک کوي سکیلپینګ ټریډینګ څوک کوي یعنې په ورځنی ټریډینګ کوي نو هغه دپاره دومره مارکیټ ډاون تللی هم غټ شوی دی دومره مارکیټ ډاون تللی دی دې نه بعد ګورو دې پورې بیا ډاون تللی دې پورې مارکیټ ډاون تللی دی صحیح شو و دلته وګورئ دې پورې مارکیټ ډاون تللی دی نو که شارټ ټرم ټریډونه موږ لګو سکیلپینګ هم موږ کوو دلته وګورئ دا دی ډاون ټرینډ مارکیټ دې پورې ډاون راغلی دې کې اوس موږ کوشش کوو چې یو سیل ټریډ پیدا کړو نو سیل ټریډ څنګه پیدا کوو دلته سټوکسټک اپلای کوو سټوکسټک کې چې کله بره نشین خط کراس وکړي دلته کراس کړي ټریډ چیرته لګو دلته ټریډ نه لګو دې کې ور په همدې ساحه کې دلته کراس کړي
په دې ساحه کې دلته کراس کړی دی په دې کې موږ څه نه کوو ټریډ نه لګو دې کې به ټریډ نه لګوي دا د کراس مې ورکې دلته به څه کوي دلته به ټریډ نه لګوي نو ټریډ او چې کله ښه وړاندې لاړو ښه چې مطلب دې ته ننوتو د ساحې ته ننوتو د اتیا او د شپېتو ترمنځ دایرې ته ننوتو دا خطونه دې نه پس ته موږ به دې کې څه کوو په دې ساحه کې ټریډ لګو په دې کې موږ ټریډ لګو او ټریډ به موږ مطلب څنګه لګو ټریډ به داسې ډاون ټرند لپاره دې کې مطلب موږ ټریډ ولګو پروفیټ هم چې سټاپ لاس چې دی مخکینی ساحې ته هم د دې کې د ساحې پر سټاپ لاس ورکې او ټیک پروفیټ هم چې دی 1/2 ورکو 1/3 تاسو خپل خوښه دلته موږ 1/2 ورکو چې احتیاطاً لپاره وکړو 1/3 تاسو څومره رایس کاغسته شي هغه مر پروفیټ او سټاپ لاس لګوي صحیح شو خو دومره ته چې سټاپ لاس ډېر ټیټ ما لګوي چې مخکې موږ مثال ورکې بعض وخت سټاپ لاس چې ټیټ نو هغه مشکل جوړي تاسو ته تاوان درکې غي نه پسته چې کوم کوارټر لګولې ما خواته بزي نو ته به غیږي کې خپل هغه حوصله د لاس ورکې هم دې خاطر سټاپ لاس ټیټ ډیر ما ورکې سټاپ لاس لګوړاندې نو ګوره چې موږ د سټاپ لاس نه راغی دا ټیک پروفیټ چې موږ چې د ټیک پروفیټ شو ګټه کې موږ دلته مارکیټ داده چې شو په دې کې موږ ګټه واغسته او ټي پی زمونږ یې دلته هیټ کړه ټي پی څه ته وایي ټي پی ټیک پروفیټ یعنې ګټه اخیستو ځای ته وایي نو دلته موږ ګټه بوک کړه ګټه مو واغسته صحیح شو نو دغه شی تاسو کولی شئ چې په دې کې تاسو څه وکړئ د سټوکیسټک نه سټوکیسټک په استعمال سره سټوکیسټک په یوز سره تاسو کولی شئ چې تاسو کولی شئ چې څه وکړئ ټریډ وکړئ او پروفیټیبل ټریډ حاصل کړئ انداسې د سیل او بای لپاره نو ان شاء الله په دې به نور هم تفصیلي نور ویډیوګانو کې که تاسو غواړئ وغږیږو نور به هم تفصیلي غږیږو خو خیر دا ان شاء الله دا درته کافي دی بیا هم که څوک پوښتنه لري کمنټ کې پوښتنه وکړئ که څوک پوښتنه به کمنټ کې اوږده پوښتنه لري یا پوښتنه به کمنټ کې نشي حل کېدی نو واتساپ درخواست دی وکړئ واتساپ نمبر موږ ورته پرېږدو واتساپ نمبر کې رابطه وکړئ واتساپ کې به ان شاء الله مشکل حل چې حل نشو بیا به بل ویډیو په ان شاء الله په دې دوباره بلم جوړ کوو دي کې به نور هم تفصیلی وي که څو تاسو ته اسانه پروفیټیبل ټریډ وکړئ تر بل ویډیو په اړه السلام علیکم ورحمت الله